نیم ټوټه افغانستان نن جلا ده د خط ډیورنډ نه اخواته واقع ده. دا په داسې حال کې چې موږ خط ډیورنډ په ټول عمر کې نه په رسمیت پیژندلی او نه یې پیژنو. دغه فرضي کرښه ده چې انګریزانو د افغانانو په زړه باندې تېره کړې ده او نن زمونږ په ګاونډ کې زمونږ شرق همسایه په ډېر ظالمانه صورت سره مهاجرین له غجې راباسي او ورته وایي چې تاسو خپل وطن ته ولاړ شئ. دوی به په دې شرمېږي هم نه، د دې حیا هم نه ورځي چې دا وطن خو د دوی وطن ده، زموږ وطن خو نه ده که نه. او بیا یې خط سیمې خاردار پرې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې. دا ویزا او پاسپورټ قطعا قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دی دوی، دا تصمیم د دوی به سبب دی دې چې بیا به د 1971 کال د بنګال موضوع را سرته کېږي او انشاءالله الرحمن د ملکونه به ازادېږي. دا چې افغانستان ته په دې 20 کلو کې هره مرمۍ راغلی، هر توپ راغلی، هره تیاره راغلی او زما د مجاهد په تندي لګېدلی، په سینه لګېدلی. د دې تاریخ معلوم ده، خلک معلوم دي، مدعیان زموږ معلوم دي. خو که افغانستان ارامه کېده، په خپلو پښو درېده، بیا به د هرې مرمۍ حساب انشاءالله سره کوو.